زمونږ افغانانو ورونو ژبه جامه پیزار ژوند ژواک او کلتور بیخي سره سم دي هیڅ فرق نه لري په سخت وخت کې افغانانو ورونو د افغانستان نه پاکستان ته کډې وکړې او زمونږ په وطن کې خواره واره شو څوک په یوه سیمه کې او څوک په بله سیمه کې دیره شو که هر څو د مهاجرت شپې ورځې ډېرې سختې او تراخې وي او زغ ډېر مشکلات هم لري خو بیا هم زمونږ دی ورونو خویندو د مجبورۍ له کبله د سختو حالاتو او مشکلاتو ته ځانونه ونیول دوی ته به زمونږ په وطن کې د بعضې خلکو نه تکلیف هم رسېدلی وي ځکه چې په یو کور کې ورونه سره وران شي نو دا خو بیا د دوو هیوادونو او وطنونو د خلکو خبره شي خو دوی بیا هم زمونږ وطن خپل وطن ګڼلی دی او په دې لږ تکلیف یې د خلکو خپاره ښکلې او سترګې پټې کړي دي زه دا منم چې دواړو خواو ته داسې نفرت خورونکي او شرپسند شته دي چې دوی غواړي چې زمونږ په منځ کې د دغه ورورولي ختم کړي خو داسې به کله هم ونه شي او دوی به د خدای په فضل و کرم باندې تل ناکامه او مختورن وي دواړو خواو ته داسې بد او سپک خلک هم شته دي چې یو بل ته به کنځل او سپکې ویناوې کوي چونکې دوی چرته په یورپ کې او یا بل داسې ښه ځای کې استوګنه کوي چې ښه په مزو او خوشحاله وي خو دلته داسې نورو بېوزله او بېوسه افغانانو ورونو ته مسلې جوړوي د دوی دومره سوچ او فکر نه وي چې په دې سازشونو ځان پوهه کړي نو دغه خلک یې د تیرباسلو پوره کوشش کوي چونکې دوی دلته زمونږ سره پېښور کې او د پښتونخوا په نورو سیمو کې وختونه تیر کړي وي نو بیا یې زیات خوی بوی هم زمونږ سره یو شان وي او چې دا بدلیږي نو وخت پکې خامخا لګي دغه سیمې ورته تل یادې وي په زړه یې نقش وي او هېرېږي یې نه دغسې به تاسو ته هم د پښتونخوا سیمې او هغه ملګري یاد وي چرته چې تاسو د مهاجرت سختې ورځې شپې تېرې کړې وي نو تاسو یې نومونه او خاطرې راته لاندې ولیکئ او زما لخوا د دغه شعر تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې وخت به لګي چې برنګ د کابل اخلم وخت به لګي چې برنګ د کابل اخلم ډېر خویونه مې اوس هم د پېښور دي